نو ګلابه سمپل دی او کنه دی ایزی دی ویری ګډ ها اوس ګلابه مونږ راځو سپیکینګ او رائټینګ ټاسک لا د سپیکینګ او د رائټینګ ټاسک چې دی هغه هم بالکل سمپل او ایزی دی ګورئ تاسو چې پرون کم کارونه اونکړو یا ستاسو والد یا ستاسو والدې یا ستاسو برادر یا ستاسو سسټر یا ستاسو فرند یا ستاسو فرندز هغوی کم کارونه اونکړو په پرونی ورځ کې یا د سحر نه والا در دې ټیمه پورې یا په نیر پاست کې چې کم کارونه تاسو اونکړو نو د هغې دپاره بیا تاسو څه کوئ د پاست انډیفینټ ټینس نیګیټیو سینټنسز چې دي هغه به تاسو استعمالوئ یعنی سمپل خبره دا ده چې ډیډنټ یا ډیډ ناټ په استعمالوئ او د ورب ورډ سره فرست فارم چې دی هغه استعمالوئ لکه د مثال په تور باندې زه وایم چې زه پرون سحر وختي راپانسېدم نو زه به څه وایم I didn't get up early in the morning ما اودس اونکو نو I didn't make ablution didn't او د ورب فرست فارم ورډ سره استعمالوم دغه شانتې زه جمعات ته لا نه ړم نو I didn't go to mosque ما مونځ اونکو I didn't offer the prayer نسو ها I didn't offer the prayer ما مونځ اونکو I didn't offer the prayer ما د قرآن مجید تلاوت اونکو I didn't recite the holy Quran دغه شانتې ما ناشته اونکړه I didn't take breakfast ما کپڑے بدل نکړي I didn't change the clothes یا I didn't change my clothes دغه شانتې زه تیار نشوم I didn't get ready زه سکول ته لا نه ړم I didn't go to school ما کلاسز وانغستو I didn't take the classes ما د ملګرو سره په بریک کې چې اونسکله I didn't take tea with my friends in the break دغه شانتې ما ریسټ اونکو I didn't take rest دغه شانتې زه ریفریش نشوم نو I didn't get refreshed ما لنچ اونکو I didn't take lunch ما homework complete نکو I didn't complete homework سمپل دی او کنه دی سمپل خبره دا ده چې تاسو ورسره صرف څه وکئ د ډیډنټ سره د ورب فرست فارم چې دی هغه ولیکئ او وبه یې وایې هم ګوره ګلابه دا صرف او صرف زمونږ څه دي دا صرف او صرف د پراکټس دپاره د ایگزامپل سینټنسز وی یا چې تاسو صرف په دې باندې پوه شئ اوس تاسو به پرون چې کومو کسانو کم کارونه ونه کړو یا نه دي کړی نو د هغې دپاره به تاسو خپل وربز به استعمالوئ کو چېرې تاسو سهار نه یې پاڅېدلی نو تاسو به څه وایئ چې I didn't get up early in the morning هو کو چېرې یو سړی پاڅېدلی دی نو خو دا نشي ویلی که نه اوس یو کس دی هغه سهار مونځ کړی دی نو خو به څه وي چې I offered the prayer خو د قرآن مجید تلاوت مې ونه کړو نو I didn't recite the holy Quran زه سکول ته لاړم خو ناشته مې ونه کړه نو I went to school but I didn't take breakfast کلیر دی نو تاسو به خپل چې په پرونی ورځ کې کم کارونه ونه کړو یا خو نه دي کړی نو د هغې دپاره به تاسو استعمال کې didn't او د ورب فرست فارم